ننګرهار تورخم ښارګوټي کې پرون سهار د پاکستاني پوځي رژیم توغندیز برید له کبله یو سوداګریز مارکیټ کې د ورلګېدنې له امله سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي. د تورخم خروال ملي راډیو ټلویزیون ته وویل پرون سهار شاوخوا 4 بجې د پاکستان پوځي رژیم له لوري د تورخم ښارګوټي پر لور ړندې مرمۍ وویشتل شوې چې له کبله یې په یو سوداګریز مارکیټ کې ورلګېدنه رامنځته شوه چې له امله یې له 1.5 زیاتې هټۍ سوځېدلي. عوامو خلکو ته 300 میلیونه افغانۍ مالی زیان اړولی دی. پرون شپه 4 بجې د تورخم ښارګوټي مربوطه ساحه کې د پاکستاني رژیم لخوا زمونږ د ګرانو هیوادوالو په سوداګریز مارکیټ باندې هوایي بریدونه وشو چې په پیله کې زمونږ د ګرانو هیوادوالو 1.5 دکانونه وسول او 300 میلیونه افغانۍ زیان ورته ورواوښتلو چې په هماغه وخت کې زمونږ د اطفائیې مدیریت او د تورخم ښاروالۍ په ګډه همغږۍ سره ساحې ته ورسېدل چې دغه اور مار کړي تر څو پورې چې نورو دکانونو ته ونه رسېږي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي پاکستاني پوځي رژیم په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې او اوس ملکي ځایونه په نښه کوي چې دا د ټولو انساني او بشري اصولو خلاف عمل دی. دا چې پاکستاني رژیم او تاسیسات په تورخم کې کوم سوداګریز مارکیټ شتلی دی دوی د افغان اتلانو سره مخامخ د جګړې وړتیا نه لري. خپل همت او مورال د لاسه ورکړی دی او د ملکي تاسیساتو په نښه کول دا د انساني اصولو خلاف کار دی او دا موږ په کلکو ټکو باندې غندو. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د پوځي رژیم له لوري پر عامه ځایونو ړندې مرمۍ ویشتل کیږي. څو ورځې وړاندې هم په تورخم ښارګوټي یو شمېر نورو سیمو کې یاد پوځي رژیم د جګړې د اخلاقي انساني او بشري اصولو خلاف عامه تاسیسات په نښه کړي چې له امله یې عام ولس ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.